بسم الله الرحمن الرحیم د ذهین ټي وي یوټیوب چینل ګران خوږو کتونکو په دې هیله امید چې تاسو به ټول جوړ خوشاله یاستئ. خوږو ملګرو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو موږ په پرنټ کې یعنی هغه چې کله موږ سلایډونه پرنټ کوو نو هغې په منځ کې زیات فاصله وي نو موږ څنګه کولی شو د هغې ترمنځ فاصله ختمه کړو او په ټوله ورقه باندې موږ سلایډونه راولو یعنی چېرته موږ همداسې څلور سلایډه چاپ کوو او پرنټ یې کړو نو هغه بیا دومره ځای نیسي موږ سره لکه شپږ سلایډونه همداسې چې موږ کومه طریقه اوس کوو په دې کې نو شپږ سلایډونه چې دي دومره سایز راځي لکه په همداسې عادي طریقه کې څلور سلایډه چې وي نو خوږو ملګرو تاسو به راشئ او کوم فایل چې غواړئ هماغه به خلاص کړئ. زه غواړم چې دا سلایډونه چې دي دا زه په یو ورقه کې څلور دانې مکمل راولم. که چېرته اوس موږ وغواړو همدا سلایډ دغه کړو پرنټ کړو نو تاسو کنټرول پی ووهئ تاسو ته وښیم چې دا هغسې بیا پوره نه راځي. دلته موږ څلور سلایډ وهو نو دلته تاسو کتلی شئ دا فاصله ډېره فاصله دلته راځي په منځ کې. موږ غواړو چې دا فاصله څنګه ختمه کړو نو تاسو به داسې چل وکوئ چې راوشئ او دلته به همدغه فایل لومړی به چې دی په سیف از باندې کلیک وکړئ بیا به ډیسکټاپ ورته انتخاب کړئ چې تاسو کوم ځای غواړئ او بیا به تاسو راشئ دلته به ټایپ چې دی ټایپ به پی ډي اف انتخاب کړئ صحیح ده چینج به کړئ پی ډي اف ته بیا به تاسو سیف ووهئ. یو ځل ما مخکې کاپي کړی بیا ریپلیس کوم صحیح ده. کله چې مو وکړو نو دلته تاسو ته باید کروم براوزر له ځان سره ولرئ. کروم براوزر مو چې باید تاسو سره موجود وي. کله چې مو په کروم براوزر کې هماغه فایل خلاص کړو دلته به تاسو بیا راشئ پرنټ ته یا کنټرول پی به ووهئ یا هم پرنټ ووهئ. کله چې مو ووهلو دلته به تاسو بیا دغه ځای نه به کلر ته اړوئ کلر کوئ که همداسې بلیک اینډ وایټ کوئ هم کولی شئ. کله چې مو دا وکړو بیا به تاسو نور سیټینګ تاسو خپله پوهیږئ لاندې به راشئ مور سیټینګ ته. مور سیټینګ مو چې کله ووهلو دلته به تاسو راشئ لومړی لاندې سکیل چې لیکل شوی ده فیټ ټو پیپر دا چې دا به تاسو ډیفالټ حالت کې وي دا به تاسو لومړی کسټم فیټ ټو پیپر ووهئ صحیح ده. دا مو چې کله ووهلو دلته بیا تاسو راشئ دغه یوې چې لیکلی وی پیج شیټ یعنې څو صفحې یو ورقه کې تاسو غواړئ نو زه ورته غواړم چې زه څلور صفحې چاپ کړم دا دی څلور صفحې. که چېرته تاسو دغه لاندې اپشن چې دی دا ډیفالټ حالت کې وي نو بیا تاسو سره فاصله اخلي او که چېرته تاسو دا فیټ ټو پیپر وهئ بیا فاصله ختمیږي. بیا تاسو کولی شئ شپږ سلایډ هم منظم پکې راولئ. نو خوږو ملګرو دا طریقه په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي. تر بلې ویډیو په خدای سپارم خوشحاله سوکاله کامیاب اوسئ. مننه.